یو مولوي صاحب بیان وکړو، په بیان کې وویل چې ګورئ مقتدیانو، د دې ښځو نه ځان ساتئ، دا ګوره ډېرې چلناکې دي او ډېره خطرناکې دي، په هر کار کې یو چل یو فریب لري او ډېرې مکرجنې دي. ځکه الله تعالی هم قرآن کریم کې فرمایي وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال، که دوی چېرته مکر وچلوي نو غرونه به بل طرف ته ویسي، داسې چلناکې او مکرجنې دي. نو دا سړی راغی دا بیان چې واورېدل خپل کور ته ښځې ته چې وښځې نن مولوي صاحب داسې بیان وکړو، ویلې چې دا ښځې ډېرې مکرجنې ده خو زه یې نه منم، زما په تا باندې دومره باور نه وي چې ته به دومره چلناکه یې. هغه ښځې ورته وایي چې ګوره سړیه دې کیسو کې کار مه لره او موږ نه ځان لرې ساته. هغه ورته وایي زه یې نه منم، زه ته خپل مکر وچلوه. دې ښځې ته یې چیلنج ورکړو. هغه ورته صحیح ده سبا غرمې ته به خبرې کوو، وایي سبا غرمې ته به ګورو. وایي ښځه صحیح ده. کله چې سبا شو نو دا ښځه د مېړی چې وکړه دهقان ده به پټي به یې کار کول او پټي به یې کرل. نو دا ښځه د مېړه نه وختي تللې ده، یو 2 مایانې بازار کې اخیستې دي او دی په پټي کې ورته ښخ کړي دی چې سبا د کوم ځای کې قلبه کوي، کوم ځای راکنستي به خپله بېلچه یو څیز بل څیز باندې. نو هغه ځای کې ورته دا 2 مایان پټ کړي دي، خو چې دی کولنګ وهي یا بېلچه وهي ګور چې هلته مایان ننوتلي دي. په پټي کې مایان خو په سیند کې که نو په پټي کې مایان ننوتلي دي. مایان یې راغوستي ده او سم خوشحاله ده. کور ته یې راغله چې ښځې دا واخله او سره یې کړه او وبه یې خورو، سم مزه به وکړي. هغه ورته یې خاونده بېغمه شه، زه به یې سره کوم ماښام ته او ته اوس لاړ شه خپل کار کوه. نو خاوند یې لاړو. کله چې خاوند لاړو کار ته او ماښام ته چې راتلو نو ډېر زیات خوشحاله و چې اوس به مایان سره شوي او دواړه به یو ځای مایان وخورو. خو چې کور ته راغی ښځې ته وایي چې مایان خو راواخله چې غرمه مې راوړي چې وخورو. کله دې راوړي؟ مایان دې کله راوړي؟ ځان نه دروغ وایي. هغه وایي چې مایان مې درته راوړل او غرمه پټي کې چې هغه ورته تا خو مایان نه دې راوړي، دروغ وایي. بس سړي ته څپېړه جوړ کړه. زه څنګه دروغ وایم؟ په پټي کې اوس ښځې چغې شروع کړې، سمې چغې وویلې، همسایګانې پرې راخبر کړه. خلک چې راغلل خلکو ورته وایي چې دا ښځه وایي دا دومره ظلم ولې کوي؟ وایي دا دومره بې نافرمانه ښځه ده، ما ورته مایان نه وړي وو چې دا پاخه که او دې نه دې پخ کړي. هغه ورته دا ښځه ورته چې دا دروغ وایي. کله یې مایان نه وړي؟ تا کله مایان نه وړي؟ وایي دا خاوند ورته وایي چې ما پټي نه یې مایان نه وباسل او ما تاسو له پاخه یې کړه. وګورئ دا لیونی دی که ورو مایان په پټي کې که په سیند کې دی؟ وایي قسم په خدای ما د پټي نه مایان نه وباسل. هغه ورته وګورئ خلکو ورته چې لیونی یې کړه، بس خلکو پرې راباندې کړه چې ښځه هسې بې سوی په پټي کې کله مایانې. بس سړی ښه وډبولو، بس سړی نه قلاردلو، چغې والې وایي ویې تړئ. ښځې ورته ویې تړئ داسې نه پوهېږي. نو سړی یې وتړلو. چې ویې تړلو خلکو تاسو بېغمه شئ، دا مونږ ډاکټر ته بوځو، ښه کېږي انشاءالله. هغه ورته زه لیونی نه یم، وایي نه ښه به شي، دا مونږ ډاکټر ته بوځو که نه نو تا ته به علاج وکړي، اوس ته نه منه به درته ووایي نو ته به ښه شې. نو چې کله خلک د کوره ووتل دا ښځه ورته راغله چې زمونږ مکر دې وکتلو که نه څنګه کار یې درکړو که نه؟ هغه ورته یاره اوس مې معاف کړه که نه بل دفعه بیا ګورو. زه دا مکر چې دې خلاص کړو یو بل مکر وچلوه، زه به تا سره ګورم. نو دا یې خلاص کړو، زه صحیح دی یو څو ورځې بعد به بیا ګورو. دا سړی بیا په پټي کې کار کوي نو بیا دې ښځې یو څو نفر راوغوښتل او یو 100 روپۍ ورکړې چې د سړي دا خر چې دی که نه دا به واخلې او پاس په ونه کې به چې دی که نه بند کړي. څه شی هغه کوي؟ خر به یې واخلې پاس په ونه کې به یې وتړی. هغه 3 پهلوانان پر خر یې ورته واخیستو پاس په ونه کې یې بند کړو او کېښودلو. ماسپښین کېږي سړی خر ګوري خر نشي، ونې نه خر رمباړې شروع کړې په ونه کې خر او به دا خر سړی چې دی که نه خپله ښځه راوغوښته چې ښځې راشه داسې جنجال شوی دی، خر ونې ته ختلی نه وزر شته نه څه شی شته، بس خر چې دی که نه په سرچل راکوز کړی دی. چې خر راکوز کړو د ښځې ورته چې ما خو در سره مرسته مو کړله، یو 100 روپۍ خو اوس راکړه که نه. بس هغې ورته په انعام کې چې دی که نه یو 200 درهم ورکړي. 200 درهم ډېر غټ قیمت و چې دا واخله ته ما سره ژوند تېروي. نو دې سړي نه خو هغه خبره د یاده وتې چې دا ښځه اوس ما سره مکر چلوي او هغه چل را سره کوي. نو چې یو څو ورځې بعد شوي دي دې خاوند ته وایي زه تا نه طلاق غواړم. ولې طلاق غواړې؟ بس ما ته طلاق راکړه. خاوند یې ډېر زیات خفه شو چې دا ما نه طلاق ولې غواړي؟ بس طلاق راکړه. دا ښځه چې وکړه د بل ملګري سره جوړه وه او غوښتل چې بل خاوند وکړي. نو وایي زه تا طلاق نه درکوم، زه چې زه قاضي ته لاړم. چې کله قاضي ته لاړو نو قاضي ته وایي چې ما ته دې خاوند نه طلاق وکړ او دا د کار شی نه دی، زه غواړم دنه طلاق واخلم. هغه وایي زه ورسره مینه هم کوم، دا خاوند ورته د قاضي په مخ کې زه ورسره مینه هم کوم، محبت هم ورسره کوم، ښې خوشحاله هم سم، دا ما ناسې بېس طلاق غواړي. وایي نه دا ما هر وخت خوښي او صحیح ژوند نه سره نه تېروي. نو دا خاوند ورته وایي صحیح ده زه به طلاق ورکړم خو زما هغه 200 درهم چې ورکړي هغه دې راکړي. ښځه ورته وایي ما ته کله 200 درهم راکړي؟
وایي ولې هغه ورځ چې خر ونې ته ختلی په هغه ورځ مې زر کړل. وایي قاضي صاحب دا وګوره دا روغ دی که لیونی خر ونې ته خېږي. وایي د دماغ کار نه کوي زه د دې وجې نه ده سره ژوند نه تېروم. بس قاضي ورته وایي چې هلکه ځه ستا دماغو کې فرق دی ته بس ښځې ته یې طلاق ورکړو. قاضي خو زورور وي چې ښځې ته یې طلاق ورکړو هغه سړی لاړو. دغه بل مکر دی ښځې وچلولو او بس چې سړی لاړو هغه بیا ځان ته بل واده وکړو هغه ته الله جل جلاله بچي ورکړه او ښایسته زندګي جوړه شوه. خو ده چې د کوم ملګري او انډیوال سره هغه یارانه جوړه کړې وه دې ښځې نو هغې سره یې واده وکړو هغه 200 درهم ترې هغه سړي وخوړل هغه واپس هغه دویم سړي دې ښځې ته طلاق ورکړو د ژوند چې وکړه تباه برباد شو. موږ ته به استادانو ویل چې ګورې دا زما یو عظیم نصیحت دی د ښځو دپاره چې د خپلو خاوندانو سره چلونه مه کوئ مکرونه مه کوئ ناشکریانې مه کوئ که نه په داسې حالاتو سره به اخته شئ چې الله جل جلاله به مو په داسې حالاتو کې اخته کړي چې د خلاصېدو امکان به مو نه وي.